داسې بیا ننګه خلک بیا راغورځي، بیا دلته پر تصوف او پر مشرانو باندې بد وایي، بیا د خلکو پر مسلماتو، پر اسلافو، پر بزرګانو د کفر چاپېله کوي. دا د دې جهالت دی، دا ناپوهي د لنډه ده چې دا یو جاهل سړی د بل ځای روزل سوي جاسوسان دي. دا به تی کلک خلاف درېږي وروره، سم پاڅون یې خلاف وکړي، ټول سر راپورته سي. دا د یوه سړي کار نه دی. دغه خبرې چې کړي دي د پیرانو ټول ته ور واستوي، په دا پیرانو یې واورئ، ورته دغه دي په ټولو پسې، په دا ټولو ګیلانیانو، په دا ټولو کورنۍ پسې او په دې ټولو مرشدانو پسې دغسې خبرې وکړي. په دې خوا نه به د وایي بارونو پیران په چا خوا به دي چې کوم پیر خوا نه به دي، هغه دې نو بیا د پیرۍ وایي د دربار نوم د ځانه لرې کړي، هغه مورد یې د موردي. داسې پیران دي قسم ده چې کفار دي. یعنې زه په قسم ووایم چې کفر ته رسېدلي دي. د اوس وخت خبره نه ده، د ډېر مخکې وختو خبره ده چې صریحي مرید ته دا ویل لمونځ ته د ضرورت نشته، روژې ته د ضرورت نشته، بل ته د ضرورت نشته، صرف د موږ سره کومک کوه، د موږ خدمت کوه، د جنت یې زه ذمهوار یم. حتی داسې دیوال ته چاته سر جګ کړي چې ما په مرید به کار نه لرې. بیا مریدان ته چې خدای پاک ته مې ویله چې ما په مرید به کار نه لرې، هغه راته ویله چې صحیح ده، الموضوع هېڅ شته ضرورت نشته. ښه چې د فرض لمونځ یو څوک یې کوي نه، په نه کول خو ګناهګار ده. یو یې منکر کړي چې فرض نه ده په ما ذاتي، د فرضیت ته چې منکر شي کافر کېږي که نه کافر کېږي. او خلک دومره بې تمیزه شو. ګورئ دا خلک یې مني، ما نه مني، هغه مني. غلط پیر چې ځان ته پیر وایي، پیر نه دی، ګمراه دی، لعین شیطان دی. د هغه موریدان قاطعا الله نه، ولې خو الله وایي عقل مې درکړی، سوچ مې درکړی، حواس خمسه مې درکړي ول. وطن کې حقاني علما شته، د هغو څه ولې پوښتنه نه کوئ؟ ولې معلومات نه کوئ؟ پیر یا مرید دغسې لکه نن ورځ چې شو، داسې پیران شته دعوه د نبوت نه بلکې د خدایي دعوه کوي. پیر باره هغه په خپلو رسالو کې لیکلي دي العیاذ بالله، نعوذ بالله، نعوذ بالله. وایي په شپه کې د معراج وټولو پیغمبرانو ته لمونځ ما ورکړ. حضراتو طالبانو دا منئ تاسې؟ څوک یې مني؟ وکړي یو غږ وکړي، دا د منلو ده که نه ده؟ په شپه کې د معراج حضرت رسول خدا علیه السلام د مکې معظمې سفر بیت دغه براق شریف باندې بیت المقدس ته تللی دي. انبیا علیهم السلام را جمع و روحاني، رسول علیه السلام په دا جسد مبارک دی، روح سره د بدن او د هغو ارواحان حاضر دي. رسول خدا علیه السلام د مخه سوي 2 رکعات لمونځ یې ورکړی، هغو ته ولیکلي معراج ورکړی. مونځ به نه کوي، ګیره به خیلي، چرس به وهي، ډولو سرنا ته به ناست وي، یو پیر د یو خلک ورځي لاسو پښې ورته ښکلوي. امیري صاحب د ټولو نه یې سخته چې وایي د پیر زوی دی د جهنمیانو او د جنتیانو څپلۍ بیلوي. یا الله ته په موږ باندې رحم وکړي. یا الله ته زموږ د مسلمانانو ورونو او خویندو عقیدې سمې کړي. یا الله د دې دین د ایمان او د عقیدې او د جیبونو د غلونو نه یې محفوظ وساتي. اوس خو د ولایت یا د پیري لمن دومره غځېدلې ده چې هر بربند، هر بوین او هر نجس دا دعوا کوي چې زه پیر یم یا زه ولی. کار شیطان میکند نامش ولی، گر ولی این است لعنت بر ولی. کارونه به د شیطان کوي، یو ځان ته به وایي چې زه ولی یم. گر ولی این است لعنت بر ولی، که ولی دا وي نو لعنت په داسې ولی باندې. ولی څوک دی؟ هغه څوک دی چې هغه د الله د حکمونو پابند وي، د رسول الله د سنتو پابند وي، ژوند د قرآن او د سنتو په رڼا کې تیروي. دا کومه بوین دی چې دا څپلۍ بیلي، او داسې بوین به مې چې په دې خلکو او د دې په خولې باندې به عقیده هم لري.
څپلۍ یې بیلې. بیا به وایي چې مولوي صاحب د پیرانو د اولیاو مخالف دی. هیڅکله نه. موږ کرامت د اولیاو په سرو سترګو باندې منو، خو د ولی او د غله ترمنځ باید تفکیک وشي، د پیر او د غله ترمنځ باید تفکیک وشي، د پیر او د مفسد او د جیبونو د غله ترمنځ باید تفکیک او تمیز وشي، فرق وشي. علما دا لیکي که تاسو یو کس ولیده چې په اسمان کې الوتنه کوي، پرواز